هغه سببونه چې نجونې له کوروالې څخه ډاروي. سلام ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. هغه سببونه چې نجونې له کوروالې څخه ډاروي. داسې ډېر سببونه شتون لري چې له هغه کبله ښځې د ژوند له ګډې چارې څخه ویره پیدا کوي. په ځانګړي ډول که دا سببونه په کوچنیوالي کې رامنځته شوي وي، بیا لرې کول یې زیات وخت نیسي. دا کوم سببونه دي؟ لکه څنګه چې مو په پورته یادونه وکړه، یو ډول کړنې چې د دې سبب کیږي چې ښځې د ګډ ژوند له ګډې چارې وډار شي، د کوچنیوالي په دوره کې رامنځته کیږي او ځینې بیا وروسته په پاخه عمر کې. ځینې مېرمنې داسې وي چې له دې څخه سخته ویره لري چې د دوی کپړې یا جامې دې ورڅخه لرې شي. یو ډول حساسیت لري. له همدې کبله هڅه کوي که د خاوند سره دا چاره ترسره کوي، په ډیره تیاره کې ترسره کړي. ډېری بیا ویره لري که د دې چاره کولو ته لیوالتیا وښایي، نو میړه به یې دا فکر وکړي چې میرمن یې څومره شوقي ښځه ده، څومره ډېر دا ډول حواس لري. نو له همدې کبله دوی د خپل عزت په هکله ویره لري او ډېر ځان شاته اچوي. داسې ښځې هم شته دي چې د لمس کولو سره حساسیت لري. په عام ژوند کې هم د لاس وروړلو نشي زغملی. دا ډول کسان ځینې وخت په کوچنیوالي کې د ډېرې بدې پیښې ښکار شوي وي او یا هم همداسې بل څه یې لیدلي وي. بعضې مېرمنې بیا په خپل ځان باور نه لري. دوی فکر کوي چې ښځه ځان نه لري او کیدای شي خپل خاوند یې د دوی ځان یا بدن خوښ نه کړي. له همدې کبله یو ځان شاته اچوي.